د کتاب له سپېڅلي پاڼو. کله چې جنرال سوفوکلیس د عثماني خلافت د بورصه ښار محاصره کړ، د عثمان غازي قبر ته ورغلی او په پښه یې د عثمان غازي قبر وواهه. په لوړ اواز یې چیغې کړې، ویې ویل: پاڅېږه، پورته سه، د خپل مسیانو حالت دې وګوره. هغه دولت چې تا جوړ کړی و، نن یې د وژلو لپاره راغلی یم. او کله چې صلیبیانو د اندلس واک ترلاسه کړ، نو قومندان الفانسو د حاجب منصور قبر ته ورغلی او د هغه پر قبر یې یوه خیمه ودروله. خپلې مېرمنې ته یې وویل: آیا نه ګورې چې نن زه د مسلمانانو په خاوره کې یم او د هغوی د سترو مشرانو پر قبر باندې ناست یم؟ دوی خپل تاریخ نه هیروي، مګر موږ خپل تاریخ هیر کړی دی. د کتاب له سپېڅلي پاڼو.